لسم نمبر قسم الحاد نفسانی دی چې ورته انګریزي ژبه کې هیډونیسټک ایتیزم وایي. دا هغه نظریه ده، هغه فکر دی چې د خدای د وجود نه انکار یا د مذهب نه انکار د نفس په بنیاد باندې کوي. یعنی انسانی او نفسانی چې کوم خواهشات دي، د هغه خواهشاتو د پوره کولو په مینس کې مذهب او تصور د خدای دا د رکاوټ وګڼي، نو دغه رکاوټ ختمولو د وجه د انکار وکړي د خدای پاک د وجود نه یا د مذهب د وجود نه. ځکه اسلام شو یا نور مذاهب شو، آسمانی چې کوم مذاهب دي، د انسان د نفس او د خواهشاتو حق چې کوم دی د هغې رعایت ساتلی دی، خو د یو دایرې او د یو حد دننه چې تا ته د دغه خپلو خواهشاتو د پوره کولو حق شته دی، خو په دې باونډرۍ کې دننه داسې نه دي کړي چې دا نفس او خواهشات بې لګام پرېښودلي دي او چې څه د دې خوښه شي نو هغه دې میلاو شي. اسلام داسې نه ده کړی. مثلا د نفس خواهش اسلام د دې ځای رعایت ساتلی دی چې ته خپل خواهش پوره که په حلاله طریقه باندې د یوې زنانه نه، بیا تا ته که استعداد دی وي، طاقت لري او دغه شانته کې د زنانو حقوق هغه ادا کولی شي، نو بیا یې درته اجازت درکړی چې مثنا و ثلاثه و رباع پوره حقوق و خیال ساتلی شي، نو د څلورو پورې تا ته څه درکو؟ اجازت درکو. خو د دې نه وروسته با ستا ته دایره ولګېدله او دا څلور بیبیانې چې هم ته کوې نو دا به د اصولو تر حده کې په نکاحي طریقې سره به یې کې. اوس خواهشات هغه دا دي چې ته ما ته باونډري مږده، نو اسلام د دې نفس د خواهش خیال وساتو، خو د یو حده پورې او په یو خاص طریقه باندې. دلته کې دا نفسانی ملحد چې کوم دی د هغه تصور د ازادۍ چې کوم د مغرب د په ذهن کې دی هغه غواړي، نو دلته کې دی دا مذهب خپل رکاوټ وګڼي. دلته اسلام دی په خپل دغه خواهشاتو پوره کولو کې څه وګڼي؟ رکاوټ وګڼي، نو دی انکار وکړي د خدای پاک د وجود نه، د مذهب نه انکار وکړي. نو داسې قسم ملحدین اکثریت طور زمونږ د علاقو ده، بیا پښتنو کې دا قسم الحاد دی. د هغې وجه دا ده دي داسې څه د دلایل او د علمي امور تحت د خدای د وجود نه د مذهب نه انکار نه کوي، بلکې دی هغه ویډیوګانې کتلي وي، هغه تصورات په ویډیوګانو کې، فلمونو کې، ډرامو کې کتلي وي چې کوم ورته د مغرب د طرف نه ښودلی شوي وي چې هلته ازادي ده، جنکۍ یوازې ګرځېږي، پتلون اچول کمیس پرتوک ضروري نه دی، دغه شانته کې پوره جسم پټول ضروري نه دي. هغه تصورات دي ته وښودلی شي. نو دی وایي چې ګوره دلته کې په اسلامي معاشره کې خو دغه معاشره جوړېدلی نه شي، نو دی د اسلام نه د مذهب نه څه وکړي؟ انکار وکړي، چونکې په نوجوانۍ کې به سړي باندې خپل دغه امور څه وي؟ هغه غالبه وي. نو دا نهم لسم قسم دی چې د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې د خدای د وجود نه څه کوي؟ انکار کوي یا د مذهب نه بیزاري اختیاروي. او نن سبا چې نوجوان کم داسې بېخودې خبرې کوي نو هغه اکثر په دې قسم کې راځي، د هغې مقصد هم دغه وي. نو عبارت تر سره الحاد نفسانی
هیډونیسټک ایتیزم ورته وایي انګریزي ژبه کې. الحاد نفسانی او کیفیت ہے دا هغه کیفیت ته جسم خدا اور دین سے دوری کا سبب فکری الجھن یا علمی اعتراض نہیں ہوتا. دا علمی اعتراض شو یعنی داسې هغه فلسفیانه ایتیزم کې چې کوم راځي یا فلسفیانه الحاد کې چې سړی ته د دین اسلام د یو دوه خبرو ومنځ کې تعارض ښکاره شي او د پاغي کې لږ بدزونه شي داسې نه وي. دا اعتراضات بیا دي صرف د مذهب نه د لرې کولو دپاره د خدای د وجود نه د انکار دپاره بیا کوي. نور د دې اصل وجه دغه اعتراضات شو دغه مذهب بیزاری دلائل نه وي بلکہ انسانی خواہشات نفسانی میلان اور عملی ترجیحات ہوتی ہے. اس صورت میں انسان سچائی کی تلاش کے بجائے اپنی خواہشات کو مرکز بنا لیتا ہے. ہاں دی کې دا خبره هم وي چې دی د خپل دی چې کوم انکار کوي دا د دې وجې نه کوي چېرې موږ ته حق نه دی معلوم یا موږ ته څه داسې دلایل وښیي چې موږ هغه دلایل څه کړو ای په بنیاد باندې قائل شو د خدای پاک وجود نه دی د خپل نفسانی خواهش په بنیاد باندې ځکه د دې مرکز او د دې چې پرستش کوي د خپل خواهش کوي. نو آسان الفاظ کې وایي د دې خدای هغه د دې د خواهش دی د دې د خواهش څه دی د دې خدای د بس دای څه کوي عبادت کوي چې خواهش ورته څه وایي د هغې تابعداري کوي. اور دین اسے ایک رکاوٹ محسوس ہونے لگتا ہے دین دی ته یو رکاوٹ محسوسیږي چنانچہ وہ شعوری یا لاشعوری طور پر مذہب سے بیزاری اختیار کر لیتا ہے. نفسانی الحاد میں دین پر اعتراضات اکثر ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. دا اکثر څه کوي هغه ثانوي حیثیت لري دا صرف د مذهب نه د بیزاری او یعنی د ځان داسې خي چې زه څه یم د دې اعتراضات یا د دې ارګومنټ په بنیاد باندې خدای د وجود نه انکار کوم مذهب نه منم خو مقصود دغه نه او دغه بنیاد باندې نه وي دا صرف هغه خپل خواهش پټولو لپاره. اور اصل محرک خواہشات نفس ہوتی ہے اصل محرک دغی. اس رویے میں انسان دنیاوی لذت و ظاہری کامیابی سماجی حیثیت یا ذاتی آزادی کو مقصد حیات بنا لیتا ہے. دا لیبرالزم چې دی بیا دی کې فیمینزم شو او فریډم چې شو کم دی آزاد رائے والا دغه خلق بیا دی کې راځي اور اسی طرز زندگی کو جواز دینے کے لیے مذہب پر سوالات اٹھاتا ہے. نتیجتاً اس کی زندگی بظاہر مصروف اور پرکشش ہوتی ہے مگر اندرونی طور پر بے سکونی خلا اور اضطراب باقی رہتا ہے. نفسانی الحاد کا علاج محض عقلی دلائل سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کے لیے اخلاقی تربیت روحانی اصلاح اور باطنی توازن کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مسئلہ اصل میں فکر کا نہیں بلکہ نفس اور خواہش کا ہوتا ہے. حدیق کا خلق سره بتبع څنګه کې دا بسنګ اسلام طرف ته مایل کې او اغي طرف ته قائل کې نو د دې اسانه طریقه ده چې د دبا یو خدا چې خاندانی تربیت وي نو کله کله هغه خاندانی تربیت ته دی امور په منځ کې رکاوټ راشي او د بیا د الحاد نه بیزار شي دغه امورونه سیټ شي. دویم ته بدی ته چې دا خو ظاهری ازادي ښکاری خو آیا د دې نقصانات څه دي؟ مثلا د ودونو تصور ختم شو تا خو پوره خاندان تبا کو هغه ختم کو د دې خدا نقصانات دي. مثلا ته کله نن د یو چا سره خپل هغه دغه چې کوم دی منیجمنت یا دای سره خپل چې کوم تعلق ته جوړ کا دو درې ورځې خپل هغه لذتونه حاصل کا بیا پرېږده بیا بل سره نو د بچو نظام ختم چې بچی ختم خاندان د ختم نو خاندانی نظام ورسره ختمیږي معاشره بګړاو طرف ته ځي ذهني سکون ختم شي ځکه انسان باندې حالات راځي د مدني طبع ده نو د باندې داسې حالات راشي چې الته کې دتا د مور پلار د هغه مینې ضرورت وي الته هغه مینه نه میلاویږي دغه شانته کې دته د گاونډي ضرورت وي دته د معاشري د افرادو ضرورت وي دته نه میلاویږي ځان لیوي نو بیا د مایوسی شکار شي د چې کوم دی بیا د هغه امور طرف تلال شي نو کله خودکشي کیږي. نو تاسو وګورئ اکثر په دغه ملکونو کې خودکشي ډېرې زیاتې کیږي. دا بنیادی وجه دغه چې تا باندې تکلیف رالی او ستا سره دغه تکلیف ته کمولو څوک نشته نو خامخا به ته دغې طرف ته څه کیږي هغه به ځي. نو د نوجوانانو په دې امورو کې ذهن سازي چې ګوره دا ظاهرا موږ ته ازادي ښکاري خو حقیقت کې دا غلامي ده. دا څه ده؟ دا غلامي ده.
دین وروسته د الحاد جدید کا تاریخي پس منظر دا بیا ان شاء الله تفصیلا ذکر کوم.